د مال او دولت لپاره یو بهترین وظیفه، بهترین عمل، یو آسان عمل، داسې عمل دی چې بالکل آسان دی لیکن مجرب عمل دی. داسې عمل دی که چېرې تاسو غواړئ چې الله رب العزت باندې د رزق پرواني وکړي. عرب کروڑپتی سے چې اربپتی هم د الله رب العزت په خزانو کې څه کمی نشته. یو داسې وظیفه ده چې خلکو باقاعده په دې باندې عمل کړل، باقاعده الله رب العزت په دنیا کې به د مال او دولت دروازې کولاو کړلې. لیکن شرط دغه دی چې یو یقین، یو پابندي. مختصر عمل به د خیمه ظاهره خبره ده. په دې وخت کې هر یو انسان دا غواړي چې الله رب العزت باندې خپل نعمتونه چې کوم دي هغه دروازې کولاو کړي. او ظاهره خبره ده نن سبا زمونږ چې کوم حالت دي د مسلمانانو، بیا خاص کر کې پاکستان شو، افغانستان شو، د څومره چې کوم بیا خاص کر کې پښتانه دي، زمونږ مالی حواله سره ډیر خلک داسې چې هغه د پریشانی شکار دي. او تنگدستی داسې یو امتحان دی د الله رب عزت طرف نه چې الله رب عزت هر مسلمان وساتي. موږ په خپل سترګو ولیدل چې ډیر خلک داسې دي چې هغه د دې تنگدستی دراسه چې کوم دی په خپل ځانم وجل او خپل بچیم حلال کړلی. ډیر ش واقعیات زمونږ مخې ته راغلي. نو الله رب العزت هر یو مسلمان د دې امتحان نو ساتي. د الله رب عزت په خزانو کې ګوره څه قسم له کمی شته، کمی زمونږ اساس په اعمال کې ده. کچري زمونږ یقین او عمل صحیح شي نو ان شاء الله تعالی د الله رب العزت چې کوم نعمتونه دي باقي کې څه قسم له کمی نشته. د الله رب العزت په خزانو کې څه قسم له کمی نشته. الله رب العزت په چې کوم دي د حلال رزق چې کوم دي دغه دروازې موږ تاسو باندې کولاوي. موږ په حرامه طریقې سره ډیر کارونه وکړو، ډیر مال لا جمع کو، لیکن یاد وساتئ د حرامو په مال کې نه برکت شته، نه چین شته، نه سکون شته. لیکن حلال داسې مال لې چې د الله رب العزت موږ تاسو غواړو نو الله رب العزت موږ تاسو دغه حلال مال چې کوم دی مال او دولت هم الله رب العزت راکول شي. د الله رب العزت په خزانو کې څه قسم له کمی نشته. عمل د زخمه دا داسې عمل لې چې مولانا یونس پالنپوري صاحب رحمت الله علیه په دې حواله سره داغه ما یو کتاب کې پڑھاو چې هغه دا عمل هغه ما چې چاته دا عمل خول نو هغه په ګارانټي سره چې کوم دی هغه چې بای ماته په خپل خلکو زما سره بیت کړلی چې د دې عمل نه پس الله رب العزت باندې د نعمتونو دروازې کولاو کړلی، د مال او دولت فراوانی باندې کړل. دا عمل زتا واست خیمه شرط دا دی چې د پابندۍ سره او دویمه خبره ده چې یقین سره. قرآن مجید یو سورت ته مختصر سورت ته دومره غټ سورت هم نه دی. سورت قریش ته ویل کېږي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا مختصر سورت ته کم انسان په هر مانځ پسې دا و بیری وي 7 بیری دا صورت وي په هر مانځ پسې د سار د ماسپخین د مازیګر د ماخام د ماسخوتن په مانځ پسې چې کم کس دا وي نو الله رب العزت په داغه په ژوندۍ کې نه صرف چې کوم د مال او دولت فراوانی کوي بلکې ور سره سره داغه په ژوندۍ کې بچي نه سکون او خوف او غبرهټ چې کوم د څه قسم له ټینشن هغه داغه نه هم داغه ژوندۍ چې کوم د پاکي د چین او سکون ول ژوندۍ به ورکی او سره سره چې کوم د مال او دولت فراوانی وبیم کوي. دا یو داسې عمل لري چې په ګارانټي سره خو شرط دا دی چې دا سینه چې صرف تاسو دا عمل کوئ باقي چې کوم دي تاسو په لاس باندې لاس کې دی او په کور کې کني حرکت پم کوئ. په حرکت کې برکت دي چې تاسو چې کوم دي کوشش دا کوئ چې د دې عمل سره تاسو خپل کوشش جاری ساتئ نو ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو داسې لارې ګولاو کې چې کوم بندي لارې دي خلک کوئی زما لارې بندي چا بندش کړل والله انسان څوک هم بندش وغیرہ نشي کولای. لیکن پکاردار چې موږ د الله رب په سچا دل سره وغواړو او دا عمل چې کوم دی په پابندۍ سره په هر مانځ پسې سورۃ قریش و پیری چې کوم دی زرانه دي کنارینه دي دواړه دا عمل کول شي او ان شاء الله تعالی دا سینه چې تاسو یو سو روزو کې بیا پرې دی دا مستقل دا عمل کوي ان شاء الله تعالی د الله رب العزت نه دا پوره یقین دی بلکې دا مجرب عمل له ډیر شي خلکو دا عمل کړل. یوسف پالنپوري رحمت الله علیه فرمایي چې چاته ما دا عمل خول نو هغه بیا هغه خلکو په خپل زما سره په خپل رابطه کړل چې د دې عمل لپس الله رب عزت باندې الله رب عزت روان چې کوم دی د رزق د مال او دولت فراوانی کړل نو د صدقه جاریه په تور باندې دا کلیپ د سمخ کې شیر کې چې څومره زمونږ غرونه بایگان زنانم ډیر شي چې کوم دی رابطه کې چې زمونږ د رزق مسله ده د تنګي مسله ده نو ټول ته زدا درخواست کوم بلکې زما طرف نه اجازه ته چې دا ټول کول شي چې کم کسان دا ویډیو ګوري ټول ته زما طرف اجازه ده چې سورۃ قریش لإلاف قریش ما تاسو ته مخکې پوره سورۃ واورو. دا سورۃ په هر مانځ پسې و پیری وای او هر فرض مانځ پسې نه فورن بعدوم ویل شي او کچری تاسو سنت نفل کو داغه نه بعدوم تاسو دا سورۃ ویل شي لیکن په پابندۍ سره سار ماسپخین
مازیګر ماښام ماسخوتن په 5 مونځونو پسې وپیری دا سورۃ قریش د دې اهتمام کوي ان شاء الله تعالی. د الله رب عزت نه دا امید دی د الله رب عزت چې کوم خزانه دي ان شاء الله تعالی دا غینه به الله رب عزت په موږ تاسو باندې فراوانی کی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.